محترم قائد مولانا فضل الرحمن صاحب، مولانا مریم نواز صاحب. صحیح ده صحیح ده. وایي چې د ډم په ګاونډ شي ډم به شي، او چې د ملا په ګاونډ شي ملا به شي. دا د هغې دپاره د فخر خبره ده. لومړی کس چې څه وویل دغه خو پرېږده، یو جاهل یا نفویه یا هر څنګه، خو لیکن دې نه موږ ته یو دا هم معلومه شوه چې په پاکستان کې د دومره بې غیرتو خلکو، د دومره بې ناموسه خلکو په سر باندې هم سپینه پګړۍ ایښودل شوې ده، چې هغه د دې فضای چې دلته د حق خبره اوچته کړي، هغه وایي چې دا د هغې دپاره د فخر خبره ده. دومره بې غیرته خلک هم شته چې هغه د ملا په نوم باندې رجګېږي، پګړۍ په سر کړي. دا پګړۍ خو ډېره د غیرت پګړۍ ده، دا خو به یې د دومره بې غیرته او دلا سړي په سر باندې نه وی ایښودل شوي.